د کالیفورنیا ډي ام وي د پرمټ د پراکټس امتحان ته ښه راغلاست. څلورمه برخه. 31مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: په احتیاط سره موټر وچلوئ او درېدو ته تیار اوسئ. دوم: موټر باید ودروئ. درېیم: که ضرورت وي موټر ودروئ. ځواب: موټر باید ودروئ. 32مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مخته د ریل ګاډۍ سړک دی او تاسو باید درېدو ته تیار اوسئ. دوم: هر وخت د ریل ګاډۍ د سړک سره ودرېږئ. درېیم: تاسو باید د ریل ګاډۍ د سړک سره ودرېږئ او د سیګنال یا اشارې دپاره انتظار وکړئ. ځواب: مخته د ریل ګاډۍ سړک دی او تاسو باید درېدو ته تیار اوسئ. 33مه پوښتنه: د سړک په منځ کې ژېړ رنګ لرونکی پرې خط څه معنا لري؟ اول: نور موټران تر تا مخکې کېدلی سي. دوم: که مخته موټر نه وي ستا پر راسته خوا موټران تر تا مخکې کېدلی سي. درېیم: که مخته موټر نه وي ستا پر چپه خوا موټران تر تا مخکې کېدلی سي. ځواب: که مخته موټر نه وي ستا پر چپه خوا موټران تر تا مخکې کېدلی سي. 34مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: تاسو باید کرار سئ او راسته لین ته ولاړ سئ. دوم: که تاسو تر نورو موټرانو کرار ځئ په راسته لین کې سفر وکړئ. درېیم: کرار موټران باید راسته لاس ته اګزیټ وکړي. ځواب: که تاسو تر نورو موټرانو کرار ځئ په راسته لین کې سفر وکړئ. 35مه پوښتنه: تاسو غواړئ چې په راتلونکي څلورلارې کې راسته لاس ته وګرځئ. تاسو باید کرار او اول: خپل په لین کې چپې خواته ولاړ سئ. دوم: کوښښ وکړئ چې د بایسکل په لین کې موټر ونه چلوئ. درېیم: له ګرځېدو 100 فوټه د مخه سیګنال یا اشاره چالانده کړئ. ځواب: له ګرځېدو 100 فوټه د مخه سیګنال یا اشاره چالانده کړئ. 36مه پوښتنه: ستړیا د څه شي خطر ډیروي؟ اول: اګزیټ تر څخه هېروي. دوم: د اپاینټمنټ دپاره ناوخته کېږئ. درېیم: د موټروانۍ په وخت کې د بېدېدو او ټکر امکانات ډیروي. ځواب: د موټروانۍ په وخت کې د بېدېدو او ټکر امکانات ډیروي. 37مه پوښتنه: کله چې کارکوونکي پر سړک باندې کار کوي او تاسو موټر چلوئ تاسو باید: اول: د موټر سپیډ ډېر کړئ او ژر تر ژره د سړک د کارکوونکو څخه لیرې ولاړ سئ. دوم: د موټر سپیډ لږ کړئ او درېدو ته تیار اوسئ. درېیم: د موټر سپیډ یو شانته وساتئ او د کارکوونکو څخه لیرې ولاړ سئ. ځواب: د موټر سپیډ لږ کړئ او درېدو ته تیار اوسئ. 38مه پوښتنه: پر موټرانو باندې دا نارنجي او سره نښه څه معنا لري؟ اول: دا موټران هر وخت اجازه لري چې له نورو موټرانو د مخه ولاړ سي. دوم: دا موټران پر لاره کرار ځي. درېیم: مخته د سړک کارکوونکي کار کوي. ځواب: دا موټران پر لاره کرار ځي. 39مه پوښتنه: که تاسو ترافیکي اشارې ته راورسیږئ او اشاره سره وي مګر د اشارې سره پولیس افسر موجود وي او هغه تاسو ته ووایي چې له سرې اشارې څخه تېر سئ تاسو باید: اول: ودرېږئ او تر څو انتظار وکړئ چې څراغ زرغون سي. دوم: ونه درېږئ او د څلورلارې څخه تېر سئ. درېیم: اول ودرېږئ او بیا د څلورلارې څخه تېر سئ. ځواب: ونه درېږئ او د څلورلارې څخه تېر سئ. 40مه پوښتنه: تاسو زرغون ترافیک څراغ ته راورسېدلاست او نورو موټرانو څلورلاره نیولې ده. تاسو باید څه وکړئ؟ اول: څلورلارې ته لږ ننوځئ. دوم: تر څو چې څلورلاره نه وي خلاصه سوې څلورلارې ته مه ورتېرېږئ. درېیم:
څلورلارې ته ننوځئ او د ترافیک پاکېدو دپاره انتظار وکئ. ځواب: تر څو چې څلورلاره نه وي خلاصه سوې، څلورلارې ته مه ورتېرېږئ. د څلورمې برخې پای. ګرانو لیدونکو، که تاسو غواړئ چې نور پراکټس امتحانونه وګورئ نو زموږ یوټیوب چانل سبسکرایب کړئ او د ټیک ټاک پیج مو فالو کړئ.